پیلاطس په سولۍ د یوې تختې لګولو حکم ورکړ چې په دا لیکو عیسی ناصري د یهودیانو بادشاه. ډیرو یهودیانو دا تختې ولوستله ځکه چې هغه ځای چې چرته عیسی په سولۍ کړی شو هغه ښار ته نږدې و او هغه تختې په ارامي، لاتیني او یوناني ژبه کې لیکلې شوې وه. بیا د یهودیانو مشرانو امامانو پیلاطس ته وویل دا مه لیکئ چې د یهودیانو بادشاه، بلکې داسې ولیکئ چې ده ویلي چې زه په خپله د یهودیانو بادشاه یم. پیلاطس جواب ورکړ نه، د کومو لیکلو چې ما حکم ورکړی دی هغه ټیک دی. کله چې سپایانو عیسی په سولۍ کړ هغوی د هغه جامې راواغېستې او په 4 برخو یې تقسیم کړې. د هر یو سپایي دپاره یوه برخه او چوغه یې روغه پرېښوده ځکه چوغه لا ګنډلې شوې نه وه او د سر نه تر ښکته پورې ټوله د یوې ټوټې وه. نو هغوی یو بل ته وویل موږ ته داسې ریکول نه دي پکار، راځئ چې پې پچه واچو وبه ګورو چې د چا رسیږي. دغه شان د صحیفې لیک پوره شو چې هغوی زما جامې په خپلو کې تقسیم کړې او زما په چوغه یې پچه واچوله. همدغه شان سپایانو وکړل. خو د عیسی د سولۍ سره نږدې د هغه مور او ترور او د کلوپاس ښځه مریم او مریم مګدلیني ولاړې وې. کله چې عیسی خپله مور د خپل خوږ مورید سره په خوا کې ولاړه ولیده، عیسی هغې ته وفرمایل مورې دا ستا زوی دی. هغه بیا مورید ته وفرمایل دغه ستا مور ده. د هغه وخت نه پس هغه مورید هغه خپل کور ته بوتله. د دې نه پس عیسی چې پوه شو چې هر څه پوره شوي دي نو هغه وفرمایل زه تږی یم او دې سره د صحیفې یوه پیشګویي پوره شوه. هلته یو لوښی د تروې سرکې نه ډک پروت و. نو هغې یو اسپنج پکې لوند کړ او د ویلینې په څانګه یې کېښوده او دا یې د عیسی شونډو ته ور ورسولو. کله چې سرکه عیسی ته ورکړې شوه نو هغه وفرمایل چې دا کار پوره شو. بیا یې سر ټیټ کړ او ساه یې ورکړه. اوس دا د فصل دپاره د تیاری کولو د جمعې ورځ وه او راتلونکې ورځ د خاص سبت وه. په دې وجه یهودیانو نه غوښتل چې د سبت په ورځ د مړي په سولۍ پاتې شي. نو هغوی پیلاطس ته خواست وکړو چې د دې خپې دې ماتې کړی شي او مړي دې راکوز کړی شي. نو سپایان رالل او د اولني سړي خپې یې ماتې کړې او بیا یې د هغه بل سړي خپې ماتې کړې چې عیسی سره په سولۍ شوي وو. خو کله چې هغوی عیسی له رالل او ویلیده چې هغه د اول نه مړ دی نو هغوی د هغه خپې ماتې نه کړې. خو د دې باوجود یو سپایي د هغه پښتۍ په نیزه ووهله او سمدستي ته د وینو او اوبو دارې روانې شوې. هغه سړي چې دا وکتل هغه ګواهي ورکړه او د هغه ګواهي رښتیا ده. هغه رښتیا خبرې کوي د دې دپاره چې تاسو هم ایمان راوړئ. دا کارونه وشول نو چې د صحیفې وینا پوره شي چې د هغه یو هډوکي به هم مات نه کړی شي. او بیا په یو بل آیت کې راغلی دي چې هغوی به هغه سړي ته ګوري چې په نیزه یې سوری کړ. د هغې نه پس یوسف چې د ارمیتیاو د پیلاطس نه د عیسی د مړي وړلو خواست وکړو. یوسف د عیسی مرید و خو په پټه، ځکه چې هغه د یهودیانو نه یریده. د پیلاطس په اجازت سره هغه راغلو او د هغه مړی یې یوړو
د هغه سره نیکودیمس نومي سړی هم ملګری شو، څوک چې عیسی له د شپې ورغلی او نیکودیمس تقریبا د 50 سیره د مور چیړ سره د اودو ګډ کړي راوړل. هغې دواړو د عیسی لاش واغستو او د یهودیانو د خخولو د رواج په مطابق خوشبودار د کتان کفن کې ونغښته. په کوم ځای کې چې عیسی په سولی کړی شوی هلته کې یو باغ او په باغ کې دننه یو نوی قبر و چې د دې نه وړاندې پکې لاسوک خښ شوي نه و، ځکه چې دا د یهودیانو د فصح د تیارۍ ورځ وه او دا قبر د هغه ځای سره نږدې و، نو هغې عیسی په دې کې کېښودو.